کې راشي بخ مې راته قرآن باندې نیوکه کړې ته قرآن ولې په عربي ده ولې دا امرونه حسب سره غږیږي کته ور پکې غږیږي د معاملې قرآني په چاسي به سره ولې دی ویل چې قرآن په عربي ده تا نیوکه کړې زه ویډیو دا اوس د استدعا ده د استماع یو دقیقه خبره دی وکړه کنه لومړی پښتنه دی وکړه معنا تا ولې د صحابه او توهین دی ولې کړه ما جواب درکړ ما ته دا و چې برمل د پیغمبر علی السلام میرمنې ته ام المؤمنین ته سپک سپوري ویلي تا ولې ځان سره کینه ولا وراکه زوا هغه ملحد ده تا ولې وکړه وایم کنزل هغه ګستاخ نبی و ته ولې کینې ځان سره خو ته هم ګستاخ صحابه او ګستاخ نبی ما خو پرې بخنه وخت ته هغه سره ولې صحابه ګټه بخنه پیغمبر ولې نه ګټه صحابه ولې پیغمبر بس چم پیغمبر ګټي دا ګل خان مایک بان کا ګل خان تا کبل غړ ګل خان وروره خیر نه یو د قطا د صحابه او توهین وک بخنه دی وکړه ما چې پاکستان ودرېګه ما چې پاکستان خپل کور بلل ودرېګه توهین من نه کړه بدلته ولست دا خبره په خله کې نه دي چې ما توهین کړي دا خبره خای بخنه دی ولي وغختله بخنه دی ولي دا خو د مال وی دا چې زر اعظم دمدغه خبر چې ما ته ولست غلطه ده ما په همدې غلطۍ بخنه وغخته ستا په سیر خو نه مکن صبر وکړه خبره درته کوم مبین صاحب صبر وکړه کنه چالاکی مکوه ودرېږه چالاکی مکوه ګوره په پاچا صاحب ما ته وخت نه راکړي سړی مې راګیر کړی ده صبر وکړه دا ګل خان باندې ژورنالیسټ کې ته صحیح مان کریئر بات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورم کلوما او صدام رتا بخنه ورم تا کلوما ورا کی سیدا ګل خانه بیچاره کاته کدا بیچاره او موبایل کله چې تا د صحابه او توهین وکړه ودرېږه سا چې کله ودرېږه صبر کله چې صحابه او توهین وکړه یو مې طالب والا کو یو مې جمهوریت کو هو کتاب برابر اچھا صاحب یو څوک چې علنن د صحابه او توهین کوي بیا بخنه غواړي نو دې نخکاری ز توهین کړي ټول افغانان وبکه شخصا مالک صبر وکړه قرآن نیوکه کړي چې قرآن ولې په عربي راغلی لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه چالاکي به ما سره نه کوي باندې ما ډېر لارې ته راوستي دي ډېر مې لارې ته راوستي لږ صبر وکړه صبر وکړه ولا چې 15 لک لښکریان نور صبر وکړه ته صبر وکړه لږ صبر وکړه چالاکي به نه کوي چالاکی بنکه لږ صبر زر وای کنځل کوم خو توهین صحابه او نه کوم ما ته ډیر محترم دي باچا صاحب د اخیری خبره کوم جنرال صاحب کنزل ماریم بیا در سره خبرې کوم زه تا سره خبرې نه وای چې زه ملحد خبرې نه کېدل ګستاخ رسول نه تر سو پورې کنزل مار ځان ته ونه زه سره خبرې نه کوم هو زه کنزل مار زه ګستاخ رسول سره نن ورسته خبرې نه کوم ګستاخ صحابه سره خپل لایف کې کینه ورته ګستاخ صحابه ګستاخ رسول سره خبرې نه کوم باچا صاحب محترم لږ صبر وکړه بیا در سره خبرې کوم دا ته چالاکی کوي د ما خبرې کوم ځان ته اول کنزل مار و بیا در سره خبرې کوم صحیح پیغمبر علیه السلام یو امتی کنزل مار نشي کېدلی اول وای چې زه کنزل مار یم ګوره د پیغمبر علیه السلام یو امتی کنزل مار نشي کېدلی کنزل مار پیغمبر ګوره د پیغمبر امتی زنام کوي غلام کوي چرم کوي تحول کنزل مار یې نه کنزلمار ته صحابه او توهین نه دوه خبره ریکارډ به خرابېږي دا دوه خبرو ته اجازه دا دوه ما مهمه پوینټ ته ونیوه اول به دا وایي چې زه کنزلمار بیا در سره خبرې کوم که نه ما زه تا سره خبرې نه کوم زه باچا صاحب سره کوم لونګي اول وایي چې زه کنزلمار بیا د ما خبرې
لونګین سره کوم لونګین اورور لونګین اورور یو لونګینه ته وکړ نه لري لونګینه ته وکړ نه لري خبرو ته لونګینه ته مایک بند ک جنرال سیکرټری دا وایي دې مایک بند کړو دې مایک بند کړه زه دوه خبرې کوم صد ډیر بل ته وخت ورکړي شو وزات یو سړی چې صحابه او توهین کوي او معافي غواړي چې معاف کوي ما هم چې د پاکستان په اړه کومې خبرې کړې پاچا صاحب لاس دفعې ما بخښنه غوښتې لاس دفعې مې ویلې چې جاک مې وهلی ده بد مې کړي دي ودرېږه لږ صبر وکړه دا ما لاس وارې ویلې دي دا ما ویلې آن د ریکارډ ده خو دومره بې ضمیره نه یم چې د 400 د غټو وریجو والا تجار مومن صاحب ګستاخ رسوله